څومره خلک په ګناهونو کې اخته دي تر دې چې هغه ګناهونه عادت جوړ شوی دی او دا یره د سره شتینې چې په دې ګناه باندې زما خاتمه کېږي. او انس بن مالک رضی الله عنه وی تاسو بعض اعمال کوئ چې هغه تاسو ته د ویښتو نه هم معمولي ښکاري. که دا خپل وخت کې دا خبره کوله. كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. دغه ګناهونه چې تاسو ته ډېر معمولي ښکاري د ویښته نه راته معمولي ښکاري دا ګناهونه به موږ د رسول الله وسلم په زمانه کې هغه ګناهونو کې شمارل چې انسان دنیا او آخرت تباه کوي. ولې ځکه چې اوس سوچ او فکر ګناه کولم ده خو چې ستا په آخره خاتمه وشي. ګناه کولم ده خو چې په دې خاتمه وشي او ګناه کولم ده ته دا پرېږده چې دا وړه ده خو ته دې ته وګوره چې د څومره لوی رب نافرماني کوې ته او چې بیا ګناه غټه ده جرم ښه غټ شو په دې خاتمه وشوه او په دې باندې ته د الله سره میلاو شوې ته به الله ته څنګه مخامخ کړې. قرآن کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې ده چې د مؤمن غم او سوچ او فکر هغه د خاتمې سره. ګوره سورة آل عمران کې الله وایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے ایمان والو د الله نه داسې ویرېږئ لکه څنګه چې یېرېده پکار دي. ورسره څه وایي الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او مه مړه کېږئ مګر داسې چې تاسو مسلمانان یې. وایي دا څنګه کېدی شي؟ چې هر وخت خیال ساتي. الله وایي مه مړه کېږئ مګر په اسلام. نو زما څه پته لګي ستا څه پته لګي؟ پته لګي زموږ چې موږ په اسلام مړه شو. نو معنی دا چې ته غم وکړه. نو چې غم کې تا سره سوچ او فکر شو د آخرې خاتمې. ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وصیت کړه سوره بقره کې ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب. ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته وصیت کړه یعقوب علیه السلام کړه. څه نصیحت او څه وصیت يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإيه بچو الله تاسو غوره کړي دا دومره اوچت نعمت یې درکړی او دا دومره ښایسته دین یې درکړی نو مړه نه شئ مګر په دې دین باندې. په دې دین به تعالی مړ شي چې تا سره د آخرې خاتمې غم او سبحان الله دومره د یېرې خبره ده که نه؟ دومره د یېرې خبرې چې سړی ورته حیران شي. یو خو دا خبرې ته سړی حیران شي او بیا زموږ دې کردار ته حیران شي. که زړه نه دی ما تاسو ته حدیث کې دې مثال لګلی لکه یو بڼه چې پرته وي په ځمکه او سیله یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي دغه شان دا زړه دی. دا ګوره په یو ځای نه ایسارېږي. حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر قسم دی شو لا ومقلب القلوب. دا دغه اکثر قسم مقلب القلوب الله یادوي هغه رب چې هغه زړونه اړی راړی. نو داسې به یې وي زما دې قسم یې په هغه رب باندې چې زړونه اړی راړی. دا قسم ولې رسول صلی الله علیه وسلم اکثر داسې وایي؟ دې کې دوه خبرې دي. یو خو رسول صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره بار بار رایادوي چې ګورې زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړی راړی نو دې خبرې ته سوچ او فکر وکړئ. دویم د رسول صلی الله علیه وسلم خپله یره ده. الله اکبر. او چې دغه انسان یریږي که نه په آخره خاتمه او چې دغه انسان یریږي په دې خپل زړه باندې نو زه څه ووایم؟ د دې نه بعد څوک دی چې نه به یریږي؟ ځکه کله چې ابراهیم علیه السلام د دعا قرآن کې ذکر کړی د الله چې ای الله ما او زما بچي د بوتانو د بندګۍ نه ساته. سلفو کې یو کس ابراهیم التیمي رحمه الله هغه به وی چې ابراهیم علیه السلام یېرېدلی ده او دعا غواړي نو څوک به په امن کې شي چې هغه امام الموحدین دی د موحدینو امام دی. هغه یېرېږي وی یا الله ما د بوتانو د بندګۍ نه ساته. نو د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک په امن کې شي. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم سره غم د خپل زړه دی نو څوک به په امن کې شي. او چې څوک په امن کې شو پوه شي چې دا دنیا لوی قمقل دی.
اعتماد یې کړی د په هغه زړه قلب ما تاسو ته فایدې ذکر کړو قلب ته قلب ولې وایي ځکه چې اوړي راوړي یتقلب کله یو طرف ته کله بل طرف ته په داسې پرزه باندې او په داسې اندام باندې او په داسې د غوښې په ټوټه باندې به یقین وکړي یقین به پې وکړي 100% 100% چې بس دا په دې ځي ولاړه ده ټوټه نه دا خو اوړي راوړي او ځکه د رسول الله وسلم اکثر دعا دا و امام ترمذي دا حدیث راوړی اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا الله ته زړونه اړې راړې زما د زړه مضبوط که په خپل دین باندې صحابه کرام ورته دا ووي انس بن مالک ورته ووي ای د الله رسوله موږ په تا ایمان راوړی دی او تا چې څه راوړي دي په هغې موږ ایمان راوړی دی فهل تخافو علینا ته بیا موږ په موږ یېرېږي یعنې ایمان خو موږ راوړو ستا ملګرتیا کوو ستا مرسته کوو بیا هم یېره شتي رسول الله وسلم ورته نعم بیا هم یېره شتي وی دا ټول زړونه د رحمان ذات په دوو ګوتو کې دي یقلبها کیف شاء چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اړي نو یېره ختمېږي نه او سبحان الله چې یېره په صحابه کرامو شتي او رسول الله وسلم سره د خپل زړه غم دی په ما ورته کسې یېره نشته مونږ خو ګیره پرېښودې دا مسواک هم جیب کې پروت دی ټک خطا پکې داسې لمونځ هم وکړو کله پکې یو روپۍ دوه هم ورکړو موږ به ګډوډ شو زه به تاسو ته یو څو واقعي ذکر کومه چې ګډوډ کېږي سړی څنګه الله اکبر خصوصا د مرګ په وخت کې هغې نه مخکې تا ته یو نصیحت کوم علماو دا خبره لیکلې ده ګوره وی هدایت او نیغې لارې ته راوړېده دا د الله د توفیق نه بغیر نه کېږي دا خبرې په ترتیب یادې کړه هدایت او نیغې لارې ته راوړېده د الله توفیق نه بغیر نه کېږي خاتمه زموږ نه غایبه ده نو بیا په خپل ایمان او په دیندارۍ او په عمل مه دوکه کېږه اگر که کوي موته دا موږ چې اوس ماسخوتن مونځ وکړو چا وکړو موږ وکړو خو دا توفیق د الله طرف نو ته پې غرور خو نشي کولی که نه یوه او خاتمه غایبه ده نو دا خو تا اوس مونځ وکړو را روان وخت کې به کې نو چې پته نه لګي نو غرور داسې شي ما دې دپاره دوه خبرې ذکر کړو توفیق د الله د طرف نه دی خاتمه زموږ نه غایبه ده نو په څه شي به غرور وکړو ښه دا د شیخ صاحب اهم بیان چې تاسو واورېدلو چې د انسان اخره خاتمه چې څنګه تېره شي د انسان اخره خاتمه په غلطو کارونو کې تېره شي او انسان بیا ډېر هغه کوي غمونه کوي چې کله هلته لاړ شي بیا د سوچونه کوي چې کاش چې دا کار مې نه وی کړی او دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ موږ فالو کوئ موږ ملاویږو تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکوئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله